سلامونه ټول ملګرو ته ستړي ماسئ هیله د روغ او خوږ وي. دا زه رحمت افغان له یوې نوې ویډیو ستاسو خدمت کې یم. څنګه کولی سو د اټوما 2 جی بي انټرنیټ فري ترلاسه کړو. دغه ویډیو کې زه تاسو ته ښیم تاسو په پیل کې پلی سټور ته راسئ. کله وخت پلی سټور ته راغلی او دلته به سرچ ځای کې ولیکئ اټوما سټور. دا به سرچ کړئ. کله وخت هم سرچ کړه دا ډول اپ راوړي. زه دا ډاونلوډ کوم. اټوما سټور په نامه باندې کوم اپ چې ده تاسو به یې انسټال کړئ او ډاونلوډ به یې کړئ همدې طریقې نه. لږ وخت ورته انتظار کېږو تر څو دغه اپ له موږ سره انسټال شي او بیا له دې نه وروسته دغه اپ له موږ سره انسټالېږي. زه راځم اپ اوپن کوم. کله وخت چې اپ اوپن کړو نو دا ډول یوه صفحه موږ ته راوړي. کله وخت چې تاسې اپ اوپن کړئ نو دلته به خپل د موبایل شمېره ورکوي. البته هغه سیم چې تاسې یې کاروئ هماغه سیم یا فعاله سیم نمبر به ورته ورکوئ. زه راځم خپل د موبایل شمېره دلته ورته لیکم. نو تاسې هم باید خپل د موبایل شمېره ورته ولیکئ او بیا لیټس گو ته راځم. د موږ نمبر ته یو کوډ ځي هغه په اتمار ډول دلته الاو ورته وکړو تر څو په اتمار ډول دلته پیسټ سي. بیا هم الاو ته راځم. په الاو باندې ورته کلیک کوم او دا د موږ نمبر ویریفای کېږي. کله وخت دا نمبر ویریفای سو موږ ته وایي چې تاسې 2 جی بي انټرنیټ ترلاسه کړو. کلیم ته راځم. په کلیم باندې به کلیک ورته واخلئ تر څو تاسې دغه 2 جی بي انټرنیټ ترلاسه کړئ. نو دلته زه اوس لاندې راځم او تاسو ته ښیم پورته ماته 3.9 جی بي انټرنیټ لیکي ځکه ما مخکې مې یو څه نېټ لرل او ماته 2 جی بي انټرنیټ اضافه سوی ده. دلته لاندې ماته ښیي چې ویلکم بونس 2 جی بي انټرنیټ. تاسو ګورئ زه دلته ورباندې کلیک هم کوم تر څو تاسو ته وښیم. په دا ویلکم 2 جی بي نېټ باندې زه ورته کلیک کوم. تاسو ګورئ دلته ماته 2 جی بي انټرنیټ چې د هغه اکټیف ده یا فعاله ده. راځم دا نوټیفیکیشن برخې ته. کونج کې کوم نوټیفیکیشن برخه ستاسې ونیي دې باندې کلیک کوم. دلته هم راته ښیي 2 جی بي انټرنیټ چې دغه د تاسې فعاله ده یعنې فعاله سوی ده. نو په همدې طریقې سره تاسې کولی سئ 2 جی بي انټرنیټ له اټوما څخه فري ترلاسه کړئ. نو کوم چېرته ویډیو خوښ سوی در سره لایک یې کړئ او د موږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت.